اخ وطنه ناول درېیمه برخه. رحمدل په خوند وویل باتوره بچیه درواخله مغزه به دې قوي شي. هیلې وویل باتور مکتب ته ځي. پیشو ور وکتل نه تر څلورمه یې ووایه پلار یې منع کړ ویل چې په مکتب کې به څه زده کړي هلته ټول کوپر دی. هیلې وویل ښه ما فکر کوو چې د درس د کېدا لپاره به قوي ماغزه ورته غواړي. پیشو وویل که د پسه مازغه قوي کولی شوی نو رحمدل به اوس تیارې جوړولې. د ولسوالۍ په بازار کې یې له یو قصاب سره ویل کړي په هفته کې د ترکي پسونو 2-3 غټ سرونه ورته رالیږي مازغه یې ټول په خپله خوري. وړه نجلۍ راغله ودرېده. د باتور غټې ګولۍ ته یې وکتل. په سپېرو شونډو یې ژبه تېره کړه. رحمدل وویل تکې سپینې سترګې دې راته نیولې دي په مخ مې مینه یې. یو دم یې چیغه کړه ورکه شه له مخې مې اخ ولاړه شه. نجلۍ منډه واخیسته. سایرې ته ورغله. خور یې د صابون په اوبو ککړې سپینې مټې ترې تاو کړې. په خپل ټټر پورې یې ولګوله. له تندې یې مچه واخیسته. د وړې نجلۍ سترګې له اوښکو ډکې وې. سایرې وویل خوږې بس یو څو جوړه کالي لا تر اوبو باسم بیا به خوندوره لنده ډوډۍ وخورو سمه ده لږه رامه اوسه. نجلۍ هماغسې ناامیده ولاړه وه. سایرې وویل ها دا ټیکری په اوبو کې ووهه. رحمدل ناره کړه سترګې نه لرې دا کاسې پښې لري په خپله به ځي. نیازۍ په منډه ورغله. کاسې او دسترخوان یې ټول کړل. د نارینهو لاسونه یې ور پرېمینځل. د رحمدل دواړه زامونه تش لاس کور ته روان ول. لوښي په دسترخوان پاتې ول. ځوانې ښځې کاسې او دسترخوان ور واخیستل روانه شوه. رحمدل پسې ور غږ کړ چای او ټوپک در سره راوړه. هیلۍ یو دم ړنګه شوه. پیشو وویل مه وارخطا کېږه تا ته یې نه دي راغوښتي. رحمدل د ورځې یو ځل خپل چرهیز ټوپک پاکوي لاس پکې وهي. رحمدل اوږد تیغ راویست. په زوره یې وویل 1000 بار شکر. پیشو وویل بلای شکر د وړو نجونو حق دې وخوړ. ګېډه دې تر ستوني ډکه کړه. ډېر خوراک دې په نس کې جوش وکړ. غوټه باد پیدا شو. باد په ډک نس کې وتلو اصلي لار ونه مونده. تر خولې دې راووت. شکرونه دې وویستل. رحمدل ولاړ شو. تمه یې خوت. نږدې یې ګنډه خلاصه کړه. کېناست. شیبه وروسته بیرته پورته شو. په رڼه میدان ودرېد. لاس یې په پرتاګه کې ننیستی و. پیشو وویل څه کوي رحمدل څه کوي له خپلو لوڼو هم نه شرمېږي. و د کمعقل بچیه مخ خو د دیوال خواته ور واړوه یا تر ونې شاته پټ شه. په هوار میدان لاس په پرداګه کې خوځوې راخوځوې. رحمدل لښتې ته ورغی. پرتوګ یې وښویو. چرګې په بیړه د خپلو چرګوړو سترګو ته وزرونه خلاص ونیول. رحمدل اودس وکړ. بیرته لمڅي ته ورغی. څادر یې هوار کړ. شیبه ووته. هیلۍ وویل دا خلک څوک دي؟ پیشو حیران سترګې ور واړولې. هیلۍ وویل دین یې ښیم دوی خو وایي چې مسلمانان یو. هیلۍ وویل ما څو ځایه په نورو ملکونو کې د خلکو لمنځونه لیدلي دي کرار یې کوي ډېر وخت پرې باسي خو د رحمدل رکوع او سجده سره ګډه ده. پیشو وویل مپسې ګرځه ښه ده لمونځ خو کوي خو یو وخت له خدایه مرور ګرځېده زه دې نیولی و ټکی لمونځ یې لا نه کوو. ولې ویلې چې لورانې څه کوم زمن به دې را کړي وو. پیشو غلی شوه. ویې ویل دا خلک لوڼې په انسانانو کې نه شمېري. له باتوره راباد د کوکوګلې 3 پرله پسې لوڼې وزېږېدې. رحمدل خپه نه و. خپګان خو پرېږده چې نږدې یې زاره چودلې وه. نه یې لمونځ کوو نه یې خوراک کوو. بیا یو بزرګ ورته وویل چې د خیر کوم لوی کار وکړه. رحمدل تر ټولو ډېر ثواب د نجونو د مکتب په سوځېدو کې لید. یوه شپه کړپا راویښه کړم. رحمدل له خپل موټره پترول ایستل. له ډکې ګلینې سره د باندې ووت. پسې ورغلم. د مکتب په اداره یې تیل وشیندل. اور لګېدې ورته ونیو. د دې کوچني مکتب 3 صنفونه پخوا چا سوځولي وو. اداره او 2 پاتې صنفونه یې رحمدل په ثواب کې وروسېزل. پیشو ټوخي واخیسته. ویې ویل هیلۍ راځه له خدایه د رحمدل غوښتنې هم په اورېده ارزي. هیلۍ په لړزان د غږ وویل خو تا ویل چې رحمدل ته مه ور نږدې کېږه. د پام کار یې پیشو په خبره کې ور ولوېده. مخې ته خو یې نه درېږو. دواړه روانې شوې. رحمدل شاته ودرېدې. رحمدل لاسونه لپه کړل. د خواست په ژبه یې وویل یا خدایه ما وبخې زما مور او پلار وبخې ټول مسلمانان وبخې. یا خدایه ته خو مې وینې چې یو لمونځ نه قضا کوم ته را باندې ورحمېږې. ستا له لویې خدایۍ څخه څه ځي؟ هېڅ خیر دی له نوې ښځې خو یو څو زامن راکه. یو دم جړغونی شو.
کمې دعا قبوله کې قول دی، په نوم به د ژیړ غویي خیرات کړم. پیشو وویل اوس نه ښه شوه. رحیم دل وسونګېد. که نور نه وي له تربوره سره خو مې یو حال کا. انځرګل ته د شپږ سړي ورکړي، ما ته څو ورځې مخکې یې په غټ چنار دعوه راوکړه. که مې سړي درلودی خدای که یې په اسانۍ تبر رانه ورچولی و. خو مې وینې ټول جومات ته مې نوی فرش واخیست، خو انځرګل د 100 روپو ساعت نه ورته راوړ. د 100 روپو ساعت! خو بیا هم تر ما په انځرګل مهربانه یې. یا خدایه یا نارینه اولادونه راکه، یا مې له انځرګل سره مساوي که. په 2-3 زامنو یې کومه ټکه ور واچوه، هسې هم یو لمونځ نه کوي. زامن یې ورته مړه که. هیلۍ وویل تربور چاته وایي؟ تر ټولو نږدې خپل د تره زوی. نو ولې دومره بد غواړي د دې خلکو تر ټولو نږدې خپل دښمن وي؟ رحم دل غلی شو، تر ډېره یې سر زړېدلی و، څه یې نه ویل. بیا یې یو دم اسمان ته وکتل. یا خدایه دا مې غټ ارمان دی چې خپل کور ته مې در وغواړې. تا ته څه سخته ده، یو ځل مې د بیت الله شریف دیدن په نصیب که. یا الله په دنیا کې مې برکت واچوه چې ستا بندګانو لاسنیوی وکم. پیشو له ځانه سره وډونګېده. رحیم دل 120 جریبه ځمکه لري، یوازې سږ کال یې تنا د بادامو له باغه 23 لکه روپۍ واخیستې. د ولسوالۍ په بازار کې د رخت په غټ دکان کې شریک دی. د پسونو یې حساب نه کېږي، غټه رمه لري، خو په خپله هیڅ هم نه کوي. چا یې مخه نیولې، د 100 حجونو وسه لري، خو بس خدای ته ماتله دی. تل لاس به یې نیسي، په کعبه کې به یې ګوزوي. زکات خو پرېږده، نه مې په زړه کېږي چې رحیم دل دې په دومره دنیا کې کوم غریب ته یو لسګون ورکړی وي. رحیم دل اوږده دعا وکړه، په آخر کې یې وژړل. له خدایه یې هدایت وغوښت. پیشو وویل راځه. دا او هیلۍ بیرته ونې ته ورغلې. پیشو سوړ او سیلی وویست او ویې ویل په کور کې یې 13 سپارې قرآن له تفسیر سره ایښی، ټول د خدای له هدایته ډک دي، د ژوند یوه خوا هم نه ترې پاتې کېږي. خو رحیم د الله هدایت غواړي. د دغه قرآن او دغه تفسیر ته ورکتلی هم نه دي. د دا قرآن شریف 3 کاله مخکې د مشر لور د مرګ په ورځ اخیستی و. په زړه کې مې دي په قرآن شریف کې یو بنډل پیسې کېښودې، په خلکو یې راوګرځوه. قبولې دي؟ هو قبولې مې دي، خو ما بیرته در وبخلې. بس هم دومره. په هماغه ورځ یې بیرته 7 جامې ور واغوستې، د وره په سر یې کېښود. په 3 کالو کې چا پاڼه هم وانړوله. اوس یوه کوټه بوټي ور باندې پراته دي. خو رحیم دل په بسته قرآن شریف نه دی قانع، نور هدایت هم غواړي. پیشو غلی شوه. نیازۍ ته یې وکتل، ټوپک یې غاړې ته اچولی و، له ترموز او پتنوس سره را روانه وه. ښځه راغله، ټوپک او ترموز یې د سړي تر مخ کېښودل. پیاله یې ډکه کړه، بیرته جامو ته ور وګرځېده چې جامې یې ومینځي. رحیم دل په غوسه وویل څه خبره ده؟ ډېره هوایي یې، کارتوس خو مې نه و راغوښتي، ولې دې راوړل؟ ښځې ور ونه کتل. رحیم دل له ځانه سره وډونګېد. هیلۍ وویل څه یې وویل؟ پیشو ځواب ورکړ پوه نه شوم. غږ یې ډېر ټیټ و. خو ته وایې کومه د ناز خبره به یې ورته کړې وي. دا ذهني غریب له کنځلو پرته بل څه لري؟ یوازې کنځلې زده دي. رحیم دل سپینه ټوټه د خیاطۍ د ماشین په تیلو غوړه کړه. ټوپک ته یې ونیوله، په زړېدلې سر یې ناره کړه سایرې. نجلۍ منډه ور واخیست. څه وایې شیرین اغا؟ زوی کارتوس نه مخلي. پورته یې راوځړوه، له ځمکې یې جګ کړه. د نجلۍ رنګ وغوړېد، غټې سترګې یې وځلېدې. ډک کاش یې ور واخیست، د ونې په یوه ټیټه څانګې پورې یې راوځړوه. نیازۍ ته ورغله، د ځوانې ښځې غوږ ته یې خوله ور ټیټه کړه. هیلۍ وویل څه یې وایي؟ خوشحاله ده، باور یې نه راځي، سترګې یې له اوښکو ډکې دي. وایي چې شیرین اغا زوی ورته وویل. پیشو غلی شوه، سوړ او سیلی یې وویست. ویې ویل رحیم دل او دومره انسانیت. سر یې ټیټ و، یا به یې خوله خطا شوې وي او یا به یې په نجلۍ د باتور ګمان کړی وي. ته ورته وګوره، ټوپک څومره نازوي. کاشکې په لوڼو د ټوپک 3مه حصه مینه هم راتلی. پیشو یو دم د خرې ته وکتل. خره د رحیم دل خواته ور روانه وه. پیشو ور غږ کړل لیونی یې؟ خرې شاته مخ ور واړوه، په خوند یې وویل د پاس د لویه ټوټه نه وینې؟ د لمسي په ژۍ پرته ده. پیشو وویل خاورې وخورې راوګرځه. خره ورغله، ډوډۍ یې پر شونډک ور پورته کړه. یو ناڅاپه یې پښه له ډکې پیالې سره ورګېده. رحیم دل ټوپ کړل.
په خپله لانده ورانه یې غبرګ لاسونه کېښودل. خرې ته یې وکتل. ګیلاس یې ور واخیست. ټک د خرې له تندي ماتې ښیښې راولوېدې. خره یې په تندي په ګیلاس وویشته. خره یو ګام لرې ودرېده. یوه شېبه غلې وه. بیا یې یودم رحیمدل ته شا ور وګرځوله. د پیشو چغه وشوه. ما کمقلې مه کوه. خرې په خپلو مخکینیو پښو زور راوست. شاتنۍ غبرګې پښې یې پورته کړې. رحیمدل د وچ زوز غوندې ورغړېد. چړپ ډک د اوبو ډک لښتي کې ولوېد. بېرته راپورته شو. زانګې وانګې ورغی. کاش ته یې لاس ور وغځوه. ټوپک یې په ملا مات کړ. خزانه یې له کارتوسو ډکه وه. خرې ته یې ونیو. سره لمبه لوی درب پیره له خوړه پورته شوه. نجونو چغې کړې. هیلۍ ولوېده. چرګې تر چرګوړو مخکې منډه واخیسته. پیشو خرې ته وکتل. خره 2 ګامه شاته شوه. بېرته مځکه راغله. ولړزېده وغورځېده. راوتلې ګېډه یې له وینې سره وه. درب ولوېده. رحیمدل چغه کړه. ستا د مور دومره سترګې پټې شوي دي. ما وهي ها رحیمدل وهې. یودم نجونو ته وکتل. له خولې یې لاړې باد شوې. ها د سپي لوڼو څه کوئ؟ وهې مور خو منه ده. ټوپک ته یې کارتوس ور واچوه. نجونو په تاکونو کې لوڅې پښې منډې کړې. رحیمدل په خپله پزه لاس تېر کړ. وینې وه. لښتي ته ورغی. پیشو د خرې خواته لړزانده ګامونه ور واخیستل. ورنږدې شوه. د خرې په غاړه کې ټپ جوړو. غاړې ته یې پر نږدې شنو وښو د وینو نرۍ داره لګېدله. پیشو ورته کېناسته. د خرې تورې غټې سپږمې وپړسېدې. سترګې یې خلاصې کړې. په ژړغوني وویل ډېرې لښتې یې راکړې وې. نور مې نشوه ورته زغملی. د پیشو سترګې ډکې وې. خرې په زحمت 2 ګوتې سر پورته کړ. بېرته یې وربوس وښویېد او ویې ویل په ده بچي خو مې هم سرې وینې تویې کړې. یودم خر وهل له خولې وینې راوبهېدې. شونډې یې وپړسېدې. په سخته یې وویل پیشو تا وویل چې نه خاندې. وینې مې ومې خندل. وروستی ساه یې ارته سپوږمو ته رارسېدلې وه. سترګې یې نیمکښه پاتې شوې وې. پیشو یودم کوکې کړې. په ژړا کې یې وویل خرې ممره خیر دی ممره ته زموږ ملګرې یې. پیشو ژړل. زما خوږې خرې ممره. تر ډېره د خرې سر ته ناسته وه. له ژړا ستړی شوه. رحیمدل ته یې وکتل. بېغمه ناست و. پر ټوپک یې غوړه ټوټه تېروله. باغ یې تر نظر لاندې تېر کړل. هېڅوک نه و. شېبه وروسته رحیمدل 2 زامن خرې ته ودرول. یوه ترې پښه ونیوله او بل له لکه یې ونیوله. زورونه یې وهل نه کېده. رحیمدل ورغی. خره یې د باغ په بل سره پورې ورسره کش کړه. غیرت او باتور په بیلچو پسې لاړل. رحیمدل په لمسي پرېوت. سترګې یې پټې کړې. د غرمې خوب یې کاوه. ساعت وروسته خر تر خاورو لاندې و. خاوره تر یوازې پیشو ناسته وه. مړې اوښکې یې پې تویولې. ښه شېبه ووته. بیا یې سوړ او سیلی وویست. زما ساده ملګرې څه خبره وم. کاشکې مې دا درته نه وویلي چې له عقله پرته زور تباهي ده. ما خو درته دا نه وویلي چې ته رحیمدل هم ووهه. ما خو درته ویلي و چې سپی ووهه. سیرلي خړه خاورو ته کتل. پیشو پر وړه پرته وه. هیلۍ د چرګې په ملا سر ایښی و. ټول غلي ول. پیشو وسونګېده. ټول زما له لاسه. د ځینو کسانو مازغه زړورتیا ته نه وي جوړ. یودم یې وژړل. چرګې وویل بس دی نور ځان مه ملامتوه. خره په خپله خره وه. څوک به په رحیمدل وار وکړي. د سیرلي غږ راغی. پیشو ټوله ورځ دې په ژړا تېره کړه. بس ده نو. له پورته پر وړه راوښویده. کوچنی موږک راغی. د پیشو په لکۍ تېر شو. پیشو ور وکتل. بېرته یې سر ولګوه. موږک مخکې راغی. د پیشو له برید سره ولګېد. پیشو مخ ترې واړوه. موږک منډه کړه. یودم د چرګې د ټټر له پستو بڼکو نارې راووتې. ممې وله ممې وله. چرګه ودرېده. یو چرګوړی په خوب کې چغې وهي. چرګې خپل چرګوړی راوخوځوه. زار پورته شه. چرګوړي سترګې رڼې کړې. یودم یې د مور د ټټر په پستو بڼکو کې سر ننایسته. چرګې وویل مه ژاړه خوب دې لید. چرګوړي په ژړا وویل رحیمدل ټوپک راپسې راخیستی و. منډې راپسې وهلې. ویشتلې مې. چرګې سوړ او سیلی وویست. رحیمدله دا غټې سپږمې دې وخورې. خپلو اولادونو خو ښه ورځ درنه نه لیده. ان زما چوچوڼې دې هم په رواني تکلیف اخته کړي. ځان راغی. پیشو وویل رحیمدل به اوس جومات کې په اول کتار کې ولاړ وي. وخت ووت. د کادانې د دریسې رڼا ورو ورو کمزورې کېدله. یو شغال ناره کړه
هیلۍ وویل دی څه وایي؟ ځواب یې وانه ورېد. د بل شغاک نږدې ناره راغله. هیلۍ وویل سیرلیه ته یې په ژبه پوهېږې؟ له تیاره کونجه د سیلي غږ راووت. خیر دی هیلۍ، خرې ته خوابدې یم، مه مې په عذابوه. پیشو وویل اول شغال ناره کړه راوځئ، خطر نشته، انسانان ویده شول. دویم شغال ورغږ کړ خدای مو دې له دې مردار خورو وساتي. سوړ او سیلی وویست او ویې ویل آخ خرې نو دومره لویه اشتباه، ټول خو اوږد غوږي دونه نه دي چې حوصله درته وکړي. هغه سپی اوږد غوږی و چې حوصله یې درته وکړه. رحیم ګل خو له هغه بدل ده. یو دم یې ژړا او خندا سره ګډ شول. چرګې خره به مې ډېره په عذابوله، په زړه دې دي یوه ورځ مې له بامه په نس کې پرې راټوپ کړل. دې یوازې راته کتل، غلی شوه او ویې ویل آه ګرانې تر رحیم دل خو زر وارې حوصله ناکه وې. ناره راغله بی 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 بی. پیشو وویل چرګې سایره ده، اوس به بیا لنده ډوډۍ درته راوړې وي. چرګې وویل زړه ته مې نه کېږي، هیلۍ ته ورشه، هېڅ دې هم نه دي خوړلې. هیلۍ د چرګې په ملا غاړه کېښوده. چوپه چوپتیا وه. شغالانو زیري کول، د خوشحالۍ زیري. رحیم دل د ویده و. هیلۍ د چرګوړي په ژړا سترګې رڼې کړې. سیلي ښه رهاری کو. چرګې خپل چرګوړي په خپلو پستو بڼکو کې پټ کړي وو. پیشو نه وه. هیلۍ د دیوال له سوري ووته. سپېده چاودې وې خو لا هم ستوري ځلېدل. هیلۍ شاوخوا وکتل. سپي په برنډه کې په خپلو مخکینیو غځېدلو پښو خپل غټ سر ایښی و. هیلۍ تر برنډې لاندې ورته ودرېده. غړۍ یې اوږده کړه. د سپي سترګې پټې وې. له سینې یې غرهاری راووت. هیلۍ بېرته د کادانې خواته ورغله. پورته یې وکتل. پیشو د کادانې په بام ناسته وه. تر نیغو غوږونو پورته یې سپوږمۍ ښکارېدلې. هیلۍ ورغږ کړ درختلی شم. پیشو له پورته ور وکتل او ویې ویل کادانې ته ننوځه، اوږد غوږی نه وینې؟ ویده دی. پیشو وویل بام ته د لرګي زینه ولاړه ده، خو زحمت مه باسه، پښې د زینې ته نه دي جوړې. هیلۍ همالته ودرېده. غوږ یې ونیو. د سیند د اوبو غږ راته. هیلۍ وویل پیشو څه وینې؟ لاره د هسک غره سپینې څوکې تر لمنه پورې روښانه ښکاري. له دې غره ګڼې درې راپرې شوي دي. یوه دره یې همدا ده. د دې درې په منځ کې سیند بهیږي. د سیند اوبه له هماغو واورو سرچینه اخلي. دواړو غاړو ته یې شنه فصلونه او ګڼ کلي پراته دي. د ډېرو کورونو له دودکشونو خړ لوګي پورته کېږي. سیند مړې اوبه لري، خو ځای ځای غټې تیږې غږ ورکوي. تر ړنګ پله لږ ور هاخوا د غونډۍ په لمن کې سوځېدلی مکتب ښکاري. غلی شوه. د ټوپک ډز راغی. هیلۍ وویل رحیم دل به بیا کومه هیلۍ ویشتلې وي. نه، رحیم دل له سپي پرته ښکار ته نه ځي، خو دلته په سلګونو رحیم دل دي نور هم دي، او هر یو په لوښو کې خپلې مورچې هیلیو ته نیولې وي. یو دم د هیلیو د وزرونو د شڼا راغله. خړې هیلۍ مښوکه پورته ونیوله. نارې یې کړې. سپی وغرېد. هیلۍ په یوه او بل انډ شوه. کادانې ته ورننوته.